Guys, رومبي دا ویډیو وګورئ بیا د دې ویډیو فني کمنټس ګورو. لیټس گو. جناب ټول ته خوشاله اوسئ، ټول ته ژوندي او ټول ته مست او زبردست اوسئ. د پروګرام د انتظار کولو، د پروګرام د خوښولو، د فیډبیک ترا کولو یو دنیا مننه، یو نړۍ مننه. तो चलिए शुरू करते हैं. طلاق ماویل کو ویل رنګه د کمال او د جمال دریم رور دی. دا شکر دی چې رړو کې څوک ښکاري نه. خلک به وایي چې سکرین نه شاته به څومره ښایسته هلک ناست وي. کاش چې اواز مې دې اورېدلی وي خو لیدلی مې نه وي. ته دا ماشومان ولې نه پوهې؟ ولې څه چلې کړی؟ ما ته ټاټو ټاټو کوي. لکه ماشومان دي که نه چې زه دا پوهېږم، زه درته ټټو ویم که نه یاره. ته به راته وایې چې مرچړک ته تا وکړم. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. حاجی صاحب میلمه ما او د ټټو پسې مړه ستړی شو. دا ټټو به راته کم دی میلاو شي. خامخا د بجلي دوکان نه دی. حاجی صاحب السلام علیکم. خیر ونه په خیر علي په خیر. هلکه چې وبوغم دی له کوم مېلمانه نه نه قدرمن شي په الله ګران شي. ما ته پته ډېر درون خوږ سړی بس ورکوټ ونه خدمت نه ما چې هغه راله وکړي. ولې زما وروڼه حاجي صاحب ټټو مو پکارو. اوس ستا په سر راولګم. حاجي صاحب دا دکاندار چې سودا نه خرڅوي نه دی خرڅوي په ګاک باندې لاس ولې وچتئ؟ لاس یې د باندې ولې چت کو؟ یا لکه خو ورته ټټو ته پوس مو دیو کو چې سړی بلوا شو. ولې ستاسو کوم ټټو په کار دی؟ یاره زه خو رنساس یم برشت پیچونه کوم. اله خدای دې د سر اخلاص کا. ما خو وې که ستا دغه ټټو سره کاږي، دغه لږ په ټټو باندې ښکارېږي. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. یا الله خیر چې بیا سله روانه ده. خپله دې ځان سره وکړله لکه دوره ښکلی وخت زمونږ تېر شو او دلته کې به ناست پاس وسا جاتو په خپله ځان روکې. تاسو غاړې یلی نو بله ورځ به بیا را روان یم. خو چپ شه په دې لاره باندې اسوېدی م تللی و، بیا تر نن نه دې موږ نه لیدلی، واپس نه دی راغلی. ولې هلک چېرته روان دی؟ هلک نه خبر نه مسلمانه غاړه ورکه اول ورسره میلاو شه په داسې لار روان دی که قیري که نه چې بیا به یې نه وینې. ولې به مې نه وینئ؟ بله ورځ به بیا راځم. وایي چپ شه په دې لاره چې څوک تللی دي بیا نه دي راغلي، بیا تې غاړه واله هله ولې مړېږي څه؟ مړ خو بیا هم ښه بیرته را پیدا شي یو کني نه په مقبره کې قبر یې لړ شي، صورت یاسین به ورته ووایي، دوا به ورته وکړې. دا دی چې په کومه لاره روان دی که نه دی کې خو د سړي قبر هم پته نه لګي، بیخي روږ شي که نه روغ جوړ روږ شي. نه روکېږم راځم به واپس. چپ شه مه وایه دا ته چې بیا دا وایه که نه دا اړه مې راوچتېږي، د دې تلي بیا نه دي راغلي. ولې یورپ ته په غلا روان دی که څه حساب دی؟ هغه هم ډېر ښه په سلو کې خو دوه درې ورسي که نه، دا دی چې په کومه روان دی که نه د دې تلي بیا نه دي راغلي، روږ شي بیخي. غاړه تې واله شه به. زما غاړه ده چې وامې غسته دي خو دوره په پته یې پوه که چې ځي چېرته. 100,000 روپۍ رانه قرض واغستې او ورته مې وویې وامه لکه چې پرېږده ګورې دا ډېر ښه وخت تېرېږي بیا به روږ شي کوم ځای به درپسې ګرځو. نو ته خپله انصاف وکړه چې د دې نه پس به دی بیا ته ووینې. 100,000 روپۍ قرض واغستې او که نه وخت لکه غاړه راکړه، لکه غاړه راکړه د ژوند د مرګ هېڅ پته نه لګي چې بیا ملاقات کېږي او که نه. دکه ورته وامه ځکه خیر یې الله دې ښه ساته بس چې بیا به دې ووینو او که نه ځان راسو. دی تللی دی واپس نه راځي. په دې لاره دانیالې هم تللی و بیا رانغی. اول لاسه د پرویز هټک دا تر زامنو ګورئ او بیا ګور د دې فني کمنټس. لیټس گو. तो चलिए शुरू करते हैं. بابا قبر نه په چټۍ راغلی. کله چې پیریان د انسان په شکل ډانس له راشي د الوتو چل زده کوي خو استاد یې نشته. یخني راغله خو دا ماشي ختم نه شو. ما ویل که زمونږ د سکول د لیب دانچه راغلې ده. استاد جی او جی په دوباره خیر شه. علي صاحب. السلام علیکم. انا په خیر علي. استاد جی او د ګاډي د ریمونه بدل کا زرا اعظم ښه زه بازار ته ورځم سودا کوم کنه. او د استاد جی راته سغل غوند ښکاری او اصل چې په پرل سټ کې ناسه په موبایل کې سر ور کړی کو ګاډي ته سبا در کړو ته به سیمه واره ښه د قیامت په ورځ هم زه ورځم خبره ته ورشه سموسه سره راوړه. صحیح ده.
جانانه دا خپې دره خواږه ولی دا ګیر وته بنو وره چې په ود دی پوهېږم ډاکو زه تاسو د بیګل ښکارم چې د غلا کړه مانه هلکه هغه استاد دې څه شو استاد نه ډاکو دا دی هلکه ته څه چل کړی خدای دې خوار کا لالا ته د ریمون یاد کړل پوه شوې زه ورته روڼه بیګل غونډه کې ښکارېدم د اسمان راغی ما ته وایي زه ورته یې ګیر بدلوم اے جانانه استاد دې را په خپل وخت راوستي ما ورته ګیر بدلو هغه ډوغل مې ګوتو لاندې مې پکې کار کو बाय बाय टाटा गुड बाय गया هلو کوم ځای کې علاقه اشنا ټاټکي مزدورۍ لاغلی یم علاقه کو ستړی شوي چې یو ټاټکې د سره چت کوم مخامخ ته ولاړ یم बाय बाय टाटा गुड बाय गया هلکه داجی نو دا سبا واده لري نو ستا کپړې اوس په کوم ځای کې برابرېږي خو د واده نه پس مې په قرار باندې واده ما بلا مینه بازار دی یو ځای کې پیدا شو راځه نو غون بازار مې وکړو ستا کپړې پکې نه تر دا خدای به خیر کې تکیره دورا ورشي हाँ जी हमारे वाले सर ये शूट रावाले शूट आओ जी شادي ته ځان له ना पास दाजी نن منځونه دی پوه شو خاجي ها دارن خري بیا نارنج خدي दे रंग के वाला कट को उस्ताद जी دې دا نواله ملګریا مزه دې زنه دې پورې ته جوړ کیږي او دا بواله صدر شو صحیح ده बाय बाय टाटा गुड बाय गया دا کمبل سیټ تیرو او جی هم دا دا کومل پولا کو څه چې وینو ارشد اقبال شاپینګ مال مینا بازار تاسو کو پوښوي ګارانټي وارنټي کوالټي دا ته چیک کدا ګوره مالا دا دا ګوره د ایمان ټوټه دا چیک کدا ورته بالا ار څه بالښتونه ګوره دا خو ګوره سیستم خو نه واده دی واده نه وړاندې کو دویمه نه لړم بیری ها وړاندې صحیح صحیح دا چیک سور چیک کا ماشاءالله مور چیک دا ګوره ګوره دا ګوره ګوره کنه سیستم خوخیږي او خوخیږي به مړه ان شاء الله دا چې زنانه ویني او والله چې شر د کور کې جوړ شي قرآنداریان رښتې ها واو والله چې شر دی په ایمان دا باندې غیم وړي دا چې کډه بل ښه سنگل بګی نشته ښه ها ها واو د دې ریټ څه دی د دې ریت ان شاء الله تعالی لکه گزاره وکړو دا چې نور په مردان کې مخلي کنه د 10000 نه کم نشته او دلته کې اونلی 15000 15000 یارو ډیر غریبی می ده به وسی می ده دغه گزاره وکړه اے ذره نور اندر پاتې بس الګه کر بابا تر عادت خو لاړ یارو زه غریبانو لور نور کوم مړه बाय बाय टाटा गुड बाय गया بېجان واده نه پس ژوند څنګه روان دی یاره شکر دی ژوند خو ډېر ښه روان دی او جنګونه منګونه خو نه کوئ خپلو کې نه نه مړه شکر دی یو کال شو څه پورې بیخي جنګ نه دی شوی نه بېجان داسې نه منم څنګه اوسه پورې جنګ نه دی شوی نه مړه ما پهله ورځ نه ښځې سره دا سلا کړې وه که چېرته زمونږ جنګ کېږي او زه خفه کېږم نو ما له یو کپ چای راوړو لږه راته خان نه به زه به رضا کېږم او بیا مې ورته ویلې که چېرته ته خفه کېږې او ما ته وایې چې یاره وځه د دې کمرې نه او په مخ مې بد لګي نو زه به ځمه ګراج ته او ګراج کې به وده کېږم ګراج کې به کېنمه به چې کله دې غوسه کمیږي ما پسې راځه بس بیا به رضا کېږو نو بیا بېجان نو بس یو کال شو چې ګراج کې پروت یم